مصنف رحمه الله په دې درس کې په دې سبق کې د اوبو احکامات ذکر کړي چې اوبو په څو قسمه باندې دي، کمی اوبه پاکي دي او کمی اوبه ناپاکه دي. نو اوه قسمه اوبه دي چې دا پاکي دي، اوه قسمه اوبه دي دا پاکي دي. لومبې په هغې کې دی ماء السماء، اوبه د اسمان. المياه التي يجوز التطهير بها 7 مياه، هغه اوبه چې په هغې باندې طهارت جایز دی، یعنی ته په خپل ځان پاکولی شي. نو 7 مياه دا اوه قسمه اوبه دي. ماء السماء لومبې قسم سره هغه د اوبو دی. وماء البحر اوبه د دریاب، وماء النهر اوبه د نهر، وماء البئر اوبه د کوي، وماء ذاب من الثلج والبرد او اوبه هغه چې کومې حاصلی شي د ګلینا یا د واورې نه. وماء العین او اوبه د چینی دا پاکي دي. دا اوه قسمه اوبه شولې. د باران اوبه ځکه پاکي دي چې قرآن کې الله فرمایي وانزلنا من السماء ماء طهورا، سورہ فرقان آیت نمبر 48. الله فرمایي په دې آیت کې چې ستاسو دپاره ما د اسمان نه پاکي اوبه نازلې کړي دي. نو د اسمان اوبه چې دي دا پاکي دي. که چېرته په یو لوښي کې د باران اوبه جمع کړې شوې، لوښې پاکو، نو په دې باندې اودس کول، غسل کول څه دی دا جایز دي. دویم نمبر د سمندر اوبه، د نهر اوبه چې پاکي دي. نو په دې باره کې حدیث دی عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتنوزأ من البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطهور ماؤه والحل ميتته. حدیث کې د رسول الله مبارک نه تپوس کړی شوی چې حضرت منګه د دریاب د بحر د اوبو نه منګه اودس کولی شو او که نه شو کولی. رسول الله مبارک ورته دا فرمان جاری کړی چې د بحر اوبه ستاسو دپاره د اودس دپاره څه پاکي دي. نو د دریاب اوبه، د نهر اوبه دا پاکي دي. خجی څلورم نمبر شی چې د کوي اوبه پاکي دي. نو د کوي اوبه په باره کې څه حدیث موجود دی عن ابي سعيد الخدري رضی الله تعالی عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اتوضأ من بئر بزاعه. رسول الله مبارک نه تپوس شوی دی چې مونږه د بئر بزاعه د کوي نوم دی بزاعه، وی مونږه د دې کوي نه اودس کولی شو، د دې کوي په اوبو باندې مونږ اودس کولی شو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وی د دې کوي اوبه چې دي دا پاکي دي، تاسو ور دې نه سره اودس کولی شئ. خجی او دغه شانتي د ګلې اوبه، کمه ګلې چې کله وشي یا وره وشي او هغې نه چې کمې اوبه حاصلې شي هغه ویلی شي هغه وره، نو دا څه دی دا پاکي دي. قال سمعت عبد الله بن ابي اوفا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد وماء البارد. د دې نه دا معلومه شو حدیث شریف نه چې د ګلې اوبه او د وورې اوبه دا څه دی دا پاکي دي، په دې کې د پاکولو صلاحیت موجود دی. خجی شپږم نمبر اووم نمبر دا چې د چینی اوبه څه دی پاکي دي. قدرتي چینه چې کله د غرونو ترمنځ روزي یا د ځمکې نه داسې یو چینه روزي، نو دا اوبه څه دی دا پاکي دي. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. آیات کریمه نه دا معلومه شوله چې کومه قدرتي چینه د ځمکې نه روزي او یا دا شانت د غرب په منځ کې څه یو چینه روزي، نو د دې اوبه دا پاکي دي. نو ننني درس کې زموږ دا سبق دی چې اوه قسمه اوبه دا پاکي دي. دا د سبق خلاصه ده، دې ته غوږ کېږدی. دا د سبق خلاصه ده چې اوه قسمه اوبه دا پاکي دي. اوه قسمه اوبه دا پاکي دي. یو دا چې د اسمان اوبه، دویم دا چې د دریاب اوبه، دریم نمبر دا چې د نهر اوبه، څلورم نمبر د کوي اوبه، پنځم نمبر هغه اوبه چې کومې د ګلې نه حاصلې شي یا د وورې نه حاصلې شي،
او دا شانت شپږم نمبر دا اخیری د چشمې د چینی اوبه دا پاکی دي. په دې باندې اودس هم کولی شي. دا اووه قسمه اقسام چې درته مویل د اوبو ده، په دې باندې اودس هم کولی شي او غسل هم پسې کولی شي.